د ننګرهار لالپوره هغه ولسوالي چې په دې وروستیو کې د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی لامل وطني ماهیانو خوراک سره د خلکو علاقمندي ده چې په دې ولسوالۍ کې ډیر پیدا کیږي یو سیلانی فرید الله وای ډیر خوشاله ده چې په آرامه فضا کې سیاحت تر سره کوي د لالپورې ولسوالي ماشاءالله ډیره پرامنه ولسوالي ده او ډیر باعزته قومونه لري مېلمه پاله دي مېلمه دوسته دي او همدارنګه زموږ ټول ملګري او یاران غواړي چې دغلته راشي د سیاحت لپاره او د خپل تفریح لپاره خپل ښکلی وخت موږ سره تیر کړي یو بل سیلاني قاري قدرت الله چې د خپلو ملګرو سره ماهیانو خوراک ته لالپورې ته راغلی وایي ښکلې فضا ښایسته د سیند غاړه او وطني ماهیان د دې لامل شوي چې دی او دته ورته نور ځوانان راجلب کړي او دلته د ملګرو سره راغلی منن په چکر باندې الحمدلله دلته دا چې د لالپورې ولسوالي ده او ډیره د امن په فضا کې چې دلته خلک چکر ول راځي او الحمدلله اسلامي امارت ته او امن یا او امنیت ته الحمدلله هم د شپې خلک کولی شي چې دلته راشي د چکر زیاله او هم د ورځې خلک کولی شي د سیلانیانو په ورډېرېدو سره دغه ولسوالۍ کې خلکو ته کاري فرصتونه هم ډیر شوي عطا الله چې د سیند په غاړه سیلانیانو لپاره هوټل جوړ کړی له خپل کاروباره خوښ دی وایي لسګونه کسان ورسره په کار مصروف دي دلته موږ سره ډېری کسان تقریبا په دې ساحه کې د شپږ هوټل وجود لري په دې شپږ هوټل کې موږ سره غالبا یو تعداد یعنې 50 نفر په دې کې مصروف وي ډېری ځوانان او ډېری کلیوال موږ سره سات تېر دي او موږ د خپل روزګار نه د خپل قسم نه الحمدلله راضي د لالپورې ولسوال مولوي لال حاتم قرار وایي د ولسوالۍ کې د سیلانیانو لپاره آرامه فضا رامنځته شوي او هیوادوال کولی شي شپه او ورځ سیاحت وکړي او لالپوره چې د مایانو کې شهرت لري او هر وخت راتلی شي تقریبا ډېر دوکانونه د سیند په غاړه باندې هوټلونه جوړ شوي دي او د سیلانیانو تعداد نه معلوم په دې ژمي سیزن کې بې حده زیات راځي په ټوله کې زموږ هیواد ډېری ښکلاوې لري چې د لږ کار په کولو سره ورته د سیلانیانو پام ور اوښتلی شي